مالاس دا ولې ډېر خوړلي ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یاد ځای کامي ولسوالۍ ده کوز ډاک کلی څه ستونزه ده مسجد شته خو د دې خلکو د اوبو مشکل دی اوبه یې څنګه دي تاسو ته به ښکاري د مشر د خوله نه به یې واورو زما د ایمان او عقیدې ورونو دا کوم ځای کې چې موږ او تاسې ولاړ یو دا د کامي ولسوالۍ د کوز ډاکلي جامع مسجد دی او داسې یو حالت سره واقع دی دننه ترجمه روانه ده اوس به انشاءالله تاسې په ویډیو کې وګورئ چې دننه څومره خلک په جومات کې ناست دي دا خلک د صحي اوبو غټ مشکل لري ځکه مسجد دی د اودسونو ځای وچ کلک دی که تاسې هغه ځای وګورئ هېڅ د اوبو درک نشته دا خلک د دې اوبو نه د ولي نه استفاده کوي ځکه په دې کې هره مرداري راځي د ولی مطلب د اودس لایق نه دي او تاسې د جامع مسجد چې دلته دومره عالم دی د کوی هیڅ درک نشته دی نو موږ دلته د غورونه چې راغلي دي د صحي اوبو مشکل لري دلته د سپینګیري مشران ولاړ دي او ډېر زیات علما هم دلته ناست دي دننه ترجمه کیږي د روژې مبارکه میاشت ده خلک د دې ځینه بوشکالي هغلته اودس کوي هغه هم د ولي اوبه دي تاسې وګورئ دلته نه دغه شته دی کویه شته دی نه بل څه شته دی نو زمونږ د دې ورونو نه دا خواهش دی چې دغه خلک چې په اور کې سوځي وروسته ګرمي را روانه ده اوس چې روژه ماتي دپاره موږ هغه ځینه بوشکونه د کوهي نه اوبه راوړو تاسې وګورئ جامع مسجد دی د خدای علم پکې ناست دی سپینګیري مسلمانان ټول ناست ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې دغلته اودسونه کوي دا اوبه غیر صحي دي تاسې وګورئ دغه ځایونه دوی په بیلچو باندې والي دي او د اوبو مشکل یې ځکه دی چې دغه ځایونه په بیلچو باندې والي دي او غیر صحي اوبو کې چې هغه ګنده دي نه د سکانې لایق دي او نه فرض مثال د اودس لایق دي نو غټ مشکل سره او خدای دې ورونو سره خو کې چې دلته راغی او زمونږ دا مشکل واورېده دا د دې ټول کلي مشکل دی دلته علما کرام ناست دي ترجمه کیږي ختمونه کیږي د روژې مبارکه میاشت ده نو د اوبو ډېر سخت صحي اوبو مشکل و زه د هغې سیستم باندې موږ د دې نه شکریه ادا کوو موږ ورته تر خپل عذر وړاندې کړو قدرمن مشر خبرې وکړئ د زړه کوفتې له تاسو سره شریک رښتیا به وایو که د حاجي صاحب په وس کې وه ما او تا ته به ضرورت نن نه و د الله کور دی دا نن چې کومې خبرې وکړي دی د زړه نه وکړلې او په دې ثواب کې موږ او تاسو شاملوي او رښتیا د نن ترجمه روانه ده یو مخلوق دی په کوم وخت کې روژه مبارکه ده تاسو ته وایم رښتیا به وایو دروغ به نه وایو چې نن سبا زموږ او ستاسو په بدن باندې جوړ پیدا کړي و الله تعالی د امتحان دپاره پیدا کړي کومې پیسې چې موږ او تاسو ته الله تعالی راکړي دا هم د امتحان دپاره دي کومه داري چې الله تعالی موږ او تاسو ته راکړي دا هم د امتحان دپاره ده نن چې د الله تعالی د کور سره څه مرسته ونه کړو نو چا سره به یې کوو خالي لاس به ځو د دې دنیا نه
هیڅ چا له ځان سره څه ویې نه وړه بغیر د کفنه هغه هم شک کې دی چې کفن به راورسېږي او که نه رښتیا به وایو چې دا زموږ او ستاسو د اوداسه اوبه دي چې اوداسه اوبه دا ویاله ده دا په کورونو باندې راسر دي په دې کې به خلک بولې کوي په دې کې به خلک هر څه چټلي اچوي دا چې صحیح اوبه نه دي نه د اوداسه دي نو انشاءالله د دې اوداسه هم د اوداسه ځای نه صحیح نه دي زما په نظر عامه آیاته نه لري آیاته نه لري په دې باندې ځناور هم تېرېدی شي حیوانات هم تېرېدی شي د الله تعالی کور ته ننوځي واجب د مسلمانانو د انسانانو دپاره دی راځئ بیا هم تاسو ته وایم په تاسو باندې غږ کوم کله نه چې مرګ را رسېږي د مرګ دپاره تیاری وکړو د مرګ دپاره صدقه جاریه وکړو صدقه جاریه داسې مستحق ماجتونو سره مرسته او کومک وکړو نو انشاءالله د صحیح اوبو بمبه شروع کوو د روجې مبارکه ورځ ده 14مه روژه ده راځئ دوستانو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ نو که دغه صحي اوبه دلته پیدا شي الله جل جلاله به دا مسلمانان د مرضونو نه بچ کړي ځکه که صحي اوبه که دلته موږ دغه ورونه لږ تاوان کوي د ډېر زیاته فایدې دې قوم ته رسېږي ماشومان ټول په اسهالاتو باندې اخته دي ځکه یو غریب سړی چې بېګا تر ډوډۍ وسه نه لري هغه ماشوم ډاکټر ته وړي غیر صحي اوبه څکي هغه د لښتي اوبه دي ځکه هغه کې کناره شته مرداري پکې شته دی نو که دا صحي سا دلته جوړه شوه دا مسلمانان به الله ماشومان به صحتمند شي ځکه د لاستې نه د کانګې نه د مختلفو مرضونو نه به الله دوی بچ کړي ځکه اوبه چې دی چې دا صحي وي الله هغه جامعې ته صحت ورکوي ماشومانو ته صحت ورکوي نارینهو ته صحت ورکوي او که اوبه ګنده نو خدای ناخواسته ټول په مرضونو اخته دي نو دغه صحي سا که دلته وکندل شوه انشاءالله مهرباني څومره خوشحاله شي ډېر زیات خوشحاله شو الله چې دغه نوم واورېد دا سپین ږیري ټول خوشحاله دي او انشاءالله ټول الله تعالی کوي بالکل اقدام مهم دی خدای تاسو سره ډېر ښه وکړي ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه سمسور دی غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې سمسور دی غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې ډېر مې یادېږي د شپون کې او د شپېلۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي روژه نیسي څو دی دا و دې ډېر خوړلي بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوند قدرمنو عزتمندو مسلمانانو مینا او محبت موږ نه چا نه دی وړی نفرتونو خو دې حد ته راوستلو انشاءالله موږ تاسو به ټول سره محبت کوو د نفرت په نوم څه نه پېژنو بمبه پټ شوله د قرآن پاک په تلاوت افتتاح کوو د الله تعالی په کور کې د مسجد کې د صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو
تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. نن د روژې مبارکه ورځ ده او دا مسلمانان روژه په خوله باندې چې روژه نیولې ده او د دوی په دې څیرو کې زه د خندا او مسکا علایم ګورم ځکه دا ډېر پریشانه وو. دلته واله وه، خرابې اوبه وې، د اسکانې اوبه، د اوداسه اوبه دلته موجودې نه وې. نن د دوی څیرې ماشاءالله روښانه دي او ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. کوم مسلمانانو چې دې کې شرکت کړی دی، دې کې مالی ځاني منډې تړلې وهلې دي، د دې رمضان مبارک په خاطر د هغې خاندانونه د نعمتونو نه ډکې یا الله د هغې کوم ورثه مړي وفات شوي دي هغې په جنت فردوس نصیب کړي. دغه مسلمانان چې دلته راغلي دي ټول د جزای خیر ورکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. امین. چالانې کی ډېر زور کوړته پسونه ډېر زور کوړته تاکي خوشحال يم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تاکي خوشحال يم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه په کار مې نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه